مې په دې نیمه شپه کې دلته څه کوي؟ جوجو غلی و. سړي تر لښتي ټوپ کړ. د هدیرې خواته یې ګړندي ګامونه واخیستل. جوجو ویل بس همدومره. د پاڼو په منځ کې د بټې ګوتې په اندازه نرۍ رڼا پورته سوه. تواب په رڼا پسې روان سو. رڼا تر هدیرې ښکارېدله. هلک ورغی. جوجو د یو سیمټي قبر پر ژۍ ناست و. تواب مخامخ ورته ودرېد. جوجو ویل تره دې یوې کونډې ته ورځي. د تواب زنګنونه ولړزېدل. ځای پر ځای کښېناست. جوجو ویل تېره اونۍ ستاسو د کلا د برج پر سر ناست وم. نیمه شپه وه. څه مې لیکل. یو دم مې د کلا د دروازې چونګا واورېده. ورغلم. تره دې په احتیاط د باندې ووت. شکي سوم. تر دې کوره مې تعقیب کړ. له کونډې سره یو ځای پرېوت. جوجو غلی سو. یو دم یې وویل ګرانه اوښکې ښې نه در سره ښکاري. تواب خپل سر په دواړو لاسو کې ونیوی. جوجو ویل خوابدون مې نه در باندې لورېده خو مجبور سوم. تر دې د خپلې لور مخ ته ځکه سکان ونیول چې یوه تږې ناشناخته ځوان ته یې اوبه ورکړې وې. خدای. جوجو غلی سو. تواب پر ژړغوني غږ وویل باور مې نه راځي. تره مې تر 50 کلونو اوښتی دی. اوږده ږیره په ملا پسې 5 وخته لمونځ ثوابي روژې. توبه. تواب غری واخیست. جوجو ویل د یو چا په ظاهره مه غولېږه. هلک ورو ورو سونګېده. جوجو ویل غواړم چې د کونډې په اړه هم یو څه درته وایم خو دا مناسب ځای نه دی. بوټي دي باید هوارې ته ولاړ سو. تواب په پښو ودرېد. دواړه دښتې ته ورسېدل. جوجو ویل تر دې بل ښه ځای نه سو موندلی. هلک پر شګلنه مځکه کښېناست. جوجو پر مځکه لاس تېر کړ. غولي 4 کونجه وړې رڼا ونیوه. جوجو ویل دلته مې د کونډې په اړه یو څه لیکلي دي. غوږ ونیسه. یو پردی سړی یوې ښځې ته راغی. یو پردی سړی یوې ښځې ته راغی. 1 ساعت ورسره و. بیرته ولاړ. ښځې توشکه واړوله. څو چړمولي لوټونه یې سترګو ته ونیول. یو دم یې کوکه کړه. په چغو چغو یې وژړل. سر یې څو ځله پر دیوال وواهه. ټیکری یې ور واخیست. انګړ ته ووت. د څا پر بیلر یې د دواړو لاسونو ډنګرې ګوتې کښېښودې. لاندې اوبو ته یې وکتل. د رڼو اوبو پر سر سپینو ستورو ټال خوړ. یو دم یې کوکه کړه. خولې ته یې لاس ونیوه. سا یې تر پوزې راوخته. هغې ژړل او زه د بیلر پر مخامخ ژۍ ورته ناست وم. ما د څا په اوبو کې د ښځې د اوښکو د لوېدو غږ اورېد. ښځې پورته وکتل. په غریو کې وویل خدایه زه د ژوند کولو حق نه لرم. نن مې خپل عزت په پیسو ورکړ. یو دم د بیلر پر ژۍ کښېناسته. پښې څا ته ور وغځولې. ناڅاپه یو غږ راغی. ادې تږی یم. ورو مې کتل. په چوتره کې یو 4-5 کلن ببرسری هلک ولاړ و. کونډې منډه ور واخیسته. ماشوم یې په خپل ټټر پورې ټینګ ونیوه. په چغو چغو یې وژړل. مور ژړل. ماشوم غلی و. وروسته دواړه یوې بلې کوټې ته ننوتل. پسې ورغلم. څراغ بل سو. یو وړه نجلۍ پرته وه. 7 کلنه یا تر دې یو څه ډېره. خو نجلۍ وچه کلکه وه. کله کله به یې زګیروی سو. وبه یې ټوخل. تیزه تیزه ساه به یې ووهله. بیرته به غلی پرېوته. زه پورته په تاخچه کې ورته کښېناستم. د نجلۍ د مخ په راوتلو هډوکو یوازې خړ پوستکی پروت و. کوچني هلک په وړه ژبه وویل ادې ولې دې ژړل؟ ډوډۍ نه سوه در پاتې؟ ښځه غري واخیسته. نه ګرانه خور ته دې خفه یم. یو دم یې تر ماشوم لاسونه راوګرځول. وخت ووت. ماشوم یې هماغسې له غېږې نه جلا کوه. وروسته یې په ژړا کې وویل د خور د علاج نیمایي پیسې مې پیدا کړې. پاتې یې بل وخت راکوي. هلک خپله مور په تندي ښکل کړه. مخامخ ورته ودرېد. ښځې پر خپل مخ ټیکری ورکش کړ. په ژړا کې یې وویل ګرانه د لیدو وړ نه یم مه راته ګوره. ماشوم په خواره خوله وویل ولې؟ ښځې څراغ ته ور پوه کړل. همالته د خپلو اولادونو تر څنګ پر زاړه لیکي لیکي ټغر پرېوته. ما یوازې سلګۍ اورېدې. څه به یې ویل؟ څه به مې کول؟ له هغه ځای راووتم. څو پوښتنې راسره پاتې وې. له چا به مې معلومات غوښت. نه پوهېدم. یو دم مې کړپ واورېد. د ستورو رڼا ته مې یوه توره پیشو ولیده. پیشو د دیوال پر سر روانه وه. ورغلم. پر سردا ورته کښېناستم. خو پیشو د کونډې په اړه ډېره نه پوهېده. لنډه را یاده کړه چې د کونډې په کور کې یې تر اوسه د غوښې بوی نه دی حس کړی. له ناتاره پرته بل څه نه خوري. نو نه یم ورته راغلی. پیشو ته مې ویل داسې څوک سته چې د کونډې په اړه معلومات راکړي؟ یو زوړ سپی دی. 2 کاله د دوی کره و. خو کله چې د کونډې خاوند مړ سو ګېډه یې نه ډکېده. ټول ورځ به د کلي په ډیرانو ګرځېده
اخر یې د مجبوریت له مخې کور پرېښود. اوس د ولسوالۍ په بازار کې د کسابیو مخې ته پروت وي. په خبره کې ورولېدم. خو هلته ډېر سپي دي. پیشو هوښیاره وه. زما مطلب یې ژر واخیست. زوړ سپی په اسانه موندلی سي. کیڼه پښه درنه پسې اخلي. یوه شپه د یو کور سره چرګه ګیدړې وتښتوله، خو سړی زاړه سپي ته ټوپک ونیوه. ډز پر پښه ولګېد. پیشو هم دومره خبرې وکړې. په ادب یې له ما لار وغوښته او خپله مخه یې ونیوله. زه په هماغه شپه د ولسوالۍ بازار ته ولاړم. زوړ سپی مې په اسانۍ وموند. د دوکانونو شاته یې د حلالو سوو غواوو پاتې سوي وچې وینې څټلې. لومړۍ پوښتنه مې د کونډې د میړه په اړه وه. سپي ښه خوله ترې ووهله. را یاده یې کړه چې له کونګریتوبه ورسره و. د کونډې میړه په کلي کې کوچنی دوکان درلود. یو سهار ښار ته په سودا پسې ولاړ، خو مازدیګر یې په تابوت کې راوړ. کونډې ځان لمځکې مځکې وویشت. ویښته یې وشکول، خو ګټه یې نه درلوده. د کلیوالو له خبرو پوه سوم چې د سورلۍ موټر پرماین ختلی و. دوی په خپلو کې سره ویل چې مړی د ښکاره کېدو نه دی. زما هم زړه ته ولوېده. له تابوته د سوځېدلو غوښو بوی راته. بس کونډې ته غمونه ورمخه کړه. پوډري لیوره یې دکان خرڅ کړ او ایران ته ولاړ. کونډه سوال ته مجبوره سوه. خو د انسانانو زړونه سخت دي. وچه ډوډۍ به یې په سختۍ موندله. وروسته یې لور ناروغه سوه. نه پوهېږم چې څه بلا وهلې ده، خو علاج یې ډېرې پیسې غواړي. جوجو غلی سو. پر غول یې لاس تېر کړ. رڼا ورکه سوه. تواب په غريو کې وویل: کونډه د خپل لور د تداوي لپاره زما له تره سره پرېوته. جوجو وویل: تره دې شرط ورته ایښی و، نن به یې پاتې 2,500 افغانۍ هم ورکړې وي. تواب یې په خبره کې ورولوېد: تره مې باید خپله سزا وویني. جوجو ویل: ګرانه، دومره سر مه پسې ګرځوه، ما ته یې پرېږده. تواب سترګې رڼې کړې. مور یې تر څنګ ناسته وه. هغې ورو وویل: سره غرمه دې کړه، مکتب دې هیر دی. هلک د باندې ووت. په چوتره کې هیڅوک نه و. پر دسترخوان خیرنې پیالې، توره چاوجوشه او له ډوډۍ ایستل سوي خامې ژۍ پرتې وې. تواب له څا بوکه راوایسته. څو لپې اوبه یې مخ ته ور واچولې. د تره له غوسې ډک غږ یې واورېد: واه نه لمونځ نه اودس، د سپي غوندې مردار مخ دې نیولی دی. خدای ته به څه وایې؟ تواب ور وکتل. تره یې د دالان په وره کې ولاړ و. تواب کوټې ته ننوت. د تره له ملنډو ډک غږ پسې ورغی: دا کور به بې برکته کړې. تواب بکس ور واخیست. مکتب ته ولاړ. ټوله ورځ یې د خولې خوند بد و. غرمه یې کور ته زړه نه کېده. کلا ته نږدې سره لمر ته د لښتي پر ژۍ کښېناست. پښې یې اوبو ته ور وغځولې. یو دم یې تلې وتخنېدې. ناره یې کړه. په بیړه ودرېد. جوجو له اوبو راووت. تواب ویل: زړه مې دې بوټ راوایست. بیرته غلی کښېناست. جوجو ویل: چورت دې سم نه دی. د تواب شونډې وخوځېدې. تره ته مې غوسه راځي، خو تر هغه مې هم کونډې ته خوا بدېږي. جوجو ویل: ما یې فکر کړی دی. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو ویل: له بکسه دې قلم او کاغذ راوباسه. هلک هماغسې وکړل. جوجو ویل: ولیکه. څه؟ ولیکه تا د مجبورې ښځې عزت ته په سپکه وکتل. بس په 2-3 ورځو کې به ته ټوپک خوله در واوړي. جوجو غلی سو. کاغذ ته یې وکتل. ویې ویل: ښایسته خط نه لرې، خو بیا هم ښه دی، لوستل کیږي. کاغذ یې د هلک له لاسه کش کړ. تواب مخامخ وکتل. لیرې د غونډۍ په لمن کې تور سیرلي د تورو ټکو غوندې ښکارېدل. ورو یې وویل: ښه نو دا خط څه کوې؟ ځواب یې وانه ورېد. ورمېږ یې کوږ کړ. جوجو نه و. تواب کور ته ولاړ. ډوډۍ یې له مستو سره وخوړه. اوږد وغځېد. مازدیګر یې اوږه وخوځېده. خور یې وه. هغې په خواشینۍ وویل: پلار مې ډاکټر راوست. تواب په بیړه کښېناست. سترګې یې وموښلې. څوک ناجوړه دی؟ لالا مې سړی تبې نیولی دی. په دې ګرمۍ کې غبرګې بړستنې ورباندې پرتې دي. تواب ولاړ سو. د تره کوټې ته ورغی. ډاکټر پیچکاري ډکوله. پلار او نیکه یې غلي ناست ول. تواب خپل تره ته وکتل. لړزې اخیستی و. پر لاندې چاودېدلې شونډه یې ډومبک وینه پرته وه. تواب خپلې کوټې ته ولاړ. ورو یې ویل: جوجو. ځواب یې ونه ورېد. منډه یې واخیسته. د کلا د دروازې ترمنځ ودرېد. جوجو باغ ته ولاړ. د انګورو د تاکونو په منځ کې ودرېد. چغه یې کړه: جوجو. پر سو. له شنو پاڼو خړې مرغۍ والوتې. تواب پر پوله کښېناست. شیبه ووته. پزه یې کش سوه. جوجو وخندل: کوټ کوټ کوټ. ډېر راپسې وګرځېدې؟ تواب په غوسه وویل: ځان راوښیه، په تره دې څه ټکه راویستې ده؟
پر پوله سپینه رڼا راوګرځېده. ګرانه تره دې ډېر بې زړه دی. نو تا څه وکړل؟ هېڅ. کونډې ته یو ارزان بیه ګوتمۍ اخیستې وه، راپټه مې کړه. تره دې غرمه ویده و. ګوتمۍ او کاغذ مې په خولۍ کې ورته کښېښودل. خرهار یې د زغملو نه و. غوسه راغله. پر پزه مې خوله ور ولګوله. سړی نیغ کښېناست. خولۍ ته یې وکتل. رنګ یې والوت. کاغذ یې ولوست. چغه یې کړه. شا پر تخته بېسده پرېوت. تواب په خبره کې ورولوېد. که یې زړه درېدلی وه بیا؟ جوجو وویل ځورېدا ورته ښه ده. دی به تر اوسه په دې فکر کوي چې په رڼا ورځ یې څنګه په خپل کور کې خط او ګوتمۍ په خولۍ کې ورته کښېښودل. جوجو غلی سو. وروسته یې یو دم وویل له کونډې سره مرسته کوې؟ هو. یو بل خط هم ولیکه. 2-3 ټکي بس دي. په 2 ورځو کې د کونډې لپاره د 5 لکو افغانیو تیارول او که 10 مرمۍ. دا هم ولیکه چې پیسې به د شپې 12 بجې په زړه ژرنده کېږدې او له کونډې به لرې ګرځې. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو ویل بله چاره نه وینم. خط په پاکټ کې واچوه. تره ته دې ووایه چې له فوټباله راتلم. له ګڼو ونو یو شناخته سړی راووت. سپېره ډبل برېتونه یې لرل. سترګې سرې. پر مخ یو لوی تازه زخم ښکارېده او له جیبه یې د تومانچې میل راوتلی و. همدا پاکټ یې راته ونیو.